نو الله فرمایي چې هغو بندګانو ته ووایه زما هغه بندګانو ته چې په ځانو یې ظلم کړی دی، ګناه یې کړی دی، خو سره د دې ظلم او د اسرافه سره د ګناهو دا ورته ووایه چې لا تقنطوا من رحمت الله، تاسې د الله د رحمته مه ناامیده کېږئ، د الله د رحمته مه ناامیده کېږئ. وجه دا ده ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یقینا الله پاک ټولې ګناهې بخښي. که مو هر څومره ډېرې ګناه وي بیا هم الله مهربانه دی، الله پاک ټولې بخښي. انه هو الغفور الرحیم، یقینا د الله بخښونکی هم دی، ګناه هم بخښي، او الرحیم مهربان هم دی. انسان به ګناوې کړي، تر ګناه به عمر تیر شي او بیا به رحم دا ورباندې وکړي چې جنت ته به داخل شي. نو یو بل غټ مهم عبادت هغه توبه او استغفار دی. الله فرمایي ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه، وایي څوک چې یو ګناه وکړي یعنې د الله نه فرماني وکړي، او یظلم نفسه یا په خپل ځان باندې ظلم وکړي، چې بد عمل وکړي یا ظلم وکړي په خپل ځان باندې، ثم یستغفر الله یجد الله توابا رحیما، بیا د الله څخه بخښنه وغواړي، الله پاک به توبه قبلونکی او مهربانه پیدا کړي. نو